د سویل ختیځو ولایتونو د خبریالانو ژوند نه دی خوندي. په سویل ختیځ زون کې مشت خبریالان وایي په دې وروستیو کې د امنیتي ګواښونو په ډیریدو اطلاعاتو ته پر وخت نه لاسرسی او د قانون نه حاکمیت د خبریالانو ژوند او کار ته لوی ګواښ دی. په همدې موخه د دې زون خبریالان دلته په پکتیا پریس کلب کې راټول شوي وو او د حکومت په ګډون یې له وسلوالو ډلو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو له ځورولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت د بیلابیلو رسنیو شپږ خبریالان وسلوالو طالبانو هغه مهال له موټره ښکته او بیا له ځان سره بوتلل چې پکتیا ته د روزنیز ورکشاپ په موخه راتلل. موږ کې کوو چې دغه 2 ورځې او یا 2 شپې چې موږ دوی سره وکړې برخورد یې موږ ټولو ملګرو سره خوراک کوو. موږ هغسې نه اوس ډول چې له دوی سره کوم نور بندیانو یا مقصد په هغوی باندې قیداتو موږ هغه ډول ستونزه نه لرله. 1 یا 2 ملګري به دوی راسره نور موږ هر څه منظم وو، چای ډوډۍ لمونځ د هر څه مقصد ستونزه نه لرله. په دې زون کې مشت خبریالان وایي امنیتي تهدیدونه اطلاعاتو ته پر وخت نه لاسرسی او د مافیایي کړیو له لوري بیلابیل ګواښونه هغه څه دي چې د دوی د کار مخنیوی کوي. موږ یوازې په دغه برخه کې ستونزه نه لرو چې یوازې موږ ته تهدید د لارو په سر باندې پیښ ده، بلکې په ټوله کې هر خبریال ته بیلابیلو طرفونو له لوري د هغوی بیلابیلو ډلو له لوري ځینې تهدیدونه متوجه کیږي. خو موږ به په ټوله کې غوښتنه دا وي چې د خبریال ژوند ته د ځانګړې پاملرنه وشي. خبریال نه وسلوال طالب دی او نه هم یو وسلوال حکومتي کس. خبریال د ټولنې سترګې دی او دغه خبریال دی چې موږ د رون حقیقت څخه په هر وخت کې همدغه خبریال موږ خبر کړي یو. نو هیله مې همدغه دی د دواړو ښکېلو غاړو څخه چې د خبریال ژوند د خبریال د خوندیتوب ژوند ته دوی باید ډېره پاملرنه وکړي. په دغه ناسته کې د پکتیا پریس کلب مشر فرید الله احمدزي بیا پر حکومت او د خبریالانو د خوندیتوب پر ادارو نیوکه وکړه چې د سویل ختیځ زون له خبریالانو سره توپیري چلند کوي او د نورو په څیر دوی ته هماغه ډول پام نه کیږي. حکومت بار هم مرکزی حکومت او هماغه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې دي په بیلابیلو نومونو باندې کار کوي خبریالانو د خوندیتوب لپاره، دوی یوازې هغه ژمنې کړي دي ولې هغه خپلو ژمنو باندې ولاړ نه دي. موږ په خوست کې خبریالان لاس ورکړه، په پکتیکا کې وسلوالو طالبانو دا د ښکته کړل د چې راپرېښي دي، له دوی نه مننه کوو، ولې په ټوله کې د دوی خوندیتوب ته پام نه دی سوی. بل لور ته بیا د پکتیا د ولایتي ادارې مسؤلین ډاډ ورکوي چې د خبریالانو د ژوند خوندي ساتلو او د دوی پر وړاندې د هر راز تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره به هڅې کوي. موږ بیا هم په ژورنالستانو او په ژورنالیستیکي بنسټونو باندې په رسنیو باندې به غږ وکړو چې دوی د خپلو کارمندانو د ژوند د خوندیتوب لپاره له اداراتو سره همغږي وکړي او کله چې سفر لري په هغه وخت کې دوی ته لازم امکانات برابر شي چې د دوی ژوند ته کوم خطر پیښ نشي. پکتیا د سویل ختیځ زون له هغو ولایتونو ګڼل کیږي چې پکې د خبریالانو په وړاندې ستونزې خورا ډېرې دي، خو تر اوسه ورته د خوندیتوب کمیټو له لوري د اړتیا وړ امکانات نه دي ورکړل شوي.